د مس عینک کان د استخراج چارې پیلېږي. سلامونه قدرمن لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د استخراج چارې به ژر پیل شي. د دغه وزارت ویان مولوي برهان وایي چې د یاد کان تړون له MCC چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی دی چې د استخراج چارې به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. د لوګر د مس عینک کان 240 میلیونه ټنه اټکل شوی دی چې د مسو ارزښت 50 میلیارډ ډالر کیږي. مولوي برهان وایي چې MCC چینایي کمپنۍ له اسلامي امارت سره په اړیکه کې ده او د کان د استخراج لپاره بشپړ چمتووالی ښودلی دی. دغه کمپنۍ ویلي چې 2 میلیارډ او 900 میلیونه ډالر په پانګونې سره به ژر د یاد کان د استخراج چارې پیل کړي. د دغه کان د استخراج په پیلېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول نږدې 50,000 کسانو ته د کار او دندې امکانات برابر شي. د لوګر د مس عینک کان تړون 15 کال وړاندې لاسلیک شوی و، خو په یادې سیمې کې د تاریخي آثارو د موجودیت له کبله یې چارې ځنډېدلې وې. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ شوی حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو لالا پامان.